چې پلار د چا نه د ده به لار نه ښه چې مور یې نه نو کور به نه او چې رور یې نه نو زور به یې نه ښه چې پلار یې نه لار به دې نه ښه بیا لار نشي ایستی ښه دا چې ته انخلی او دا لار د له وباسي دا یو پلار دی چې بچي له لار وباسي بچي انخلی راشي پلار ته کینی سی چلو کما قرضداری شوی یما خلق مې نه پرېږدي د کوره نه چم وتی دا یو بابا دی دې زوی به یې دا انډر پلی کړي او قرضداري به پسې ګرځي دا پلار وایي بچیه زه به دله لار وباسم ته زما بچې دا پلار خپله ځمکه خرڅه کړي او قرضدارو له پیسې ورکړي نه لار څوک وباسي دا پلار وباسي چې پلار د چا نه د ده به لار بیا نه ښه بیا به بېبنده ناست دا څه چې لارې وباسي دا پلار وباسي دا پلار ژوندی دی ځکه دی هر طرف ته مخه کوله او دا لار او چې مور نه وي که نه نو کور به نه وي ښه هسې به لګیی نو ښه بیا به دا کور نه وي چې کله مور نه وه ښه چې مور ده نو دا کور دی او چې مور نه وه بیا به دا کور نه وي ګورې او چې رور نه وي که نه نو زور به نه وي ښه چې د چا رور نه وي د هغه به زور نه وي ښه رور چې دی دا زور دی زور ته چې زورور ښکارې دا پرور ښکارې ستا چې هر طرف ته مخه کولو ده نو دا پلار دی چې مثال د لار دی دا مور دی چې مثال د کور دی او دا رور دی چې مثال د زور دی دا د مټو زور دی دا رور چرته والدینو سره بد رویه مه اختیاره دوه کسه را روانو صحابي د بل نه تپوس وکړو هغه نه تپوس کې وي دا دې څه دی وایي دا مې پلار دی وایي ښه دا دې پلار دی وی په نوم یې مه رابله ښه په نوم یې مه رابله پلار تېنه مخکې مزه پلار کې تېنه مخکې مزه او په کټ کې تېنه بره مه کښېنه ښه چې پلار دی په نوم یې مه رابله بچو پلار کې د پلار نه مخکې مزه د پلار مثال د لار دی دا پلار تا ته لارې ښیي ښه او د دې پلار نه په کټ کې بره مه کښېنه ښه پلار نه په کټ کې بره مه کښېنه پلار ډېره لویه سرمایه ده او مور دا ډېره لویه سرمایه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرم ویرغم انفن پوز دی په خاورو کې ککړه شي بیا وی پوز دی په خاورو کې ککړه شي خیری کول بیا وی پوز دی په خاورو کې ککړه شي صحابي ورته وی یا رسول الله دا څوک یاد دی دا څوک یاد دی چې پوز دی په خاورو کې ککړه شي او پوز دی په خاورو کې ککړه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای دا هغه کس یادوما چې مور او پلار دواړه یا یو په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دومره خدمت یې ونه کړي چې دی پې جنت ته لاړ شي د ده د پوزه په خاورو کې ککړه شي چې بوډا پلار یې ومونته او دی پې جنت ته لاړل بوډۍ مور یې ومونته او ده پې جنت ته لاړل چې پلار بوډا شي بس په ده به اوس جنت ته ځي چې مور بوډۍ شي په دې به اوس جنت ته ځي دا د جنت د تلو موقع الله تعالی درکړه چې کله پلار ژوندی دی او کله مور ژوندی ده او کله پلار بوډا دی او کله مور بوډۍ ده نو چې پلار بوډا شي او مور بوډۍ شي نو دا د جنت د حاصلولو ذریعه ده دا د جنت د حاصلولو ذریعه